د پاراچنار پېښور لوی لار په شمول د کورمې ضلعې ټولې د تګ راتګ لارې تېرو درو ورځو نه بندې دي چې په نتیجه کې د سیمې اوسېدونکي ورنه ډېر مشکلاتو سره مخ دي. خلک وایي چې د لارو بندېدو له کبله مریضانو طالبعلمانو ورسیز او د ژوند بېلا برخو سره تعلق لرونکي خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د کورمې ضلعې نه د ملي اسمبلۍ غړي او د MWM پارلماني لیډر انجینیر حمید حسین ویلي دي چې تېرو 2 کالو نه د پاراچنار پېښور لویه لار د تګ راتګ لپاره بند پاتې کېدل او د خلکو د متبادل د اوږدو لارو باندې تګ راتګ کول دا ډېره د افسوس وړ خبره ده. خو هغوی وایي چې اوس تېرو 3 ورځو نه د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي دي چې هغه په ترڅ کې د سیمې اوسېدونکي ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. بلې خوا پولیس او ضلعي انتظامیه وایي چې د ډزو یوې پېښې نه وروسته د پاراچنار پېښور لوی لار په شمول ټولې د تګ راتګ لارې تړل شوي دي او دا قدم د سکیورټي خدشاتو له وجې پورته کړی شوی دی. انتظامیه او پولیس وایي چې ډېر ژر به دغه لارې خلاصولی شي او په سیمه کې د امنیت راوستو لپاره ګامونه پورته کولی شي. د شال نیوز لپاره علي افضل افضال، پاراچنار، کورمې ضلع.